صرف پا دی خسوک دمکی گی نا چر دنیا نے استرگی پٹی کری پا دی خسوک نا دمکی و دو قسم خلق دی او تاسو تا دا اختیار دی اللہ دا لکھا عقل در کردے پا دنیا باندی دومر پوئی گئی چی تا پوسی مکوا خوازیها خبر دا یا بتا دمشی او یا بدرنا خلق دمشی استاقبل مرزی ده چی تا کم قسم خلقو کی زان شامل اول غواری اگا استاقبل کار دی یا بتا دمکیگی او یا بدرنا خلق دمکیگی مؤمن بنده دمشی دا مرک سر خدا گوره دا چا پا بارکی یقینی نشی ویلے چی دے دمشو لکه زمان دا پختانه عوام اکثر چی سوک مرشی او سختی دیری تیری کری نو بیا داوی ویزا سشو دمشو عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی یو پیر یو زنانم رشوه او ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کی وی چی دمشوه وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غصه شوی ما تاوی عائشی دمخو آگا سوک شی جنت تلارشی یعنی معنی دار اکتا تا سب پتر چی دا جنت تتری داو کنا دا خو آل دا فیصله کی دیشی چی دا دمشوی دا چی کل منگ تا پتوی لگی چی دا جنت تلار صرف پا دی خسوک دمکی گی نا چی دنیا نے استر کی پتی کری پا دی خسوک نا دمکی او کی دیشی اللہ دی دیس حالاتو نمونگ ساتی کی دیشی د تکلیفونو او د سختو مرحله د سترګو پټولو سره شروع شي تسم د فیصله کې چې د مشهد دي سوایا و امیدم دې د الله نه چې د مشه وي امیدم دې او ان شاء الله د مشه وي د څه وي کله وګور ځکه چې د مدي کو نه چرته دی بوته جنت دی بوته او د جنت او د جهنم مونږ ته هیڅ پته نشتی چی سوک جنت کی دے و سوک جہنم کی دے خود دا عقیدہ دا زمانگا چی دا دیندارو او دا نیکامل سڑی دا پارا امیدونا دیر ساتو دا اللہ نا او پا بیدینا او پا گنانگارو باندی یریگو بس دی حدا پورے خبر دا اخوا فیصلی نکو حدا آگا چا پا بارکی یقینی خبر کو چی اللہ دا اللہ پیغمبر را خبر را کڑے چی دا پلانے جنتی دے و جہنمی دے نو بیا خی یقینی خبر کو چی او دے جنتی دے او دے جہنمی دے